درې طلاق کې هیڅ اختلاف نشته چې درې طلاق درې دي. خا د ټولو صحابه او د څلورو وړو امامانو صرف د قادیانیانو د شیعاګانو د وکټوریانو دا درې ډلې دي دا پکې اختلاف دی. قادیانیان کافران دي، شیعاګان کافران دي. ښه زموږ بعضې علما وایي چې شیعاګان دوه قسمه دي، بعضې د ضروریاتو د دین نه منکر دي دا کافران دي، او چې کوم د ضروریاتو د دین نه دي منکر دا کافران نه دي. دا فتوا په ځای ده بالکل چې څوک د ضروریاتو د دین نه منکر نه هغه نه دی کافر. خو کوم شیعه دی په دې پاکستان کې چې هغه نه دی منکر؟ داسې یو شیعه شته که یو شیعه موږ ته وښایي چې دا د ضروریاتو د دین نه منکر نه دی، بس د شیعه په باره کې به موږ وایو چې دغه یو خو پکې مسلمان شته. خو دا په چلن سره یو هم داسې نشته چې د ضروریاتو د دین نه منکر، یو هم نشته. نو په پاکستان کې ټول شیعهګان کافر دي. پوه شوئ؟ افغانستان کې خو زه هزارهګان هلته شیعهګان دي، ډېر محدود دي. خو ما ته څوک نشي ښودی چې یو شیعه دې وي او د ضروریاتو د دین نه دې منکر نه وي. د حضرت عایشې پسې د تهمت نه تړي کوم شیعه دی داسې؟ د ابوبکر صدیق صاحب د خلافت نه چې نه منکر کوم شیعه دی؟ یا د صحبت نه منکر، د صحابیت نه. فتاوی دم لیکلي چې د حضرت عمر د خلافت نه منکر هم کافر دی، او د دې نه خو ټول شیعهګان منکر دي. نو بعضې خلک د ملک لحاظ کوي خو د دین لحاظ ورسره لږ کم وي. نو د دین لحاظ ته ترجیح ورکول پکار دي. سب سے پہلے اسلام که سب سے پہلے پاکستان اسلام. دا وطنی نظریه چې ده، دا وطن هم یو بت خلکو جوړ کړی دی. اسلام تهدیدی د وطن دپاره. سب سے پہلے نه افغانستان دی، نه سعودي دی، نه حرم شریف دی، او نه پاکستان دی، بلکې سب سے پہلے اسلام دی. پوه شو ورباندې؟ یو ملک وطن پرستی پرېږدی، دا هم یو غټ بت جوړ شوی دی چې د وطن دپاره په مسایلو کې تحریف کوي. چې د دې دپاره مې دا مسئله کړې ده چې یاره په دې وطن کې ګډوډ جوړ نشي. نو مسله خو ذکر کړه، ګډوډ دی خدای اوس جوړ کړي. اصل مسله ذکر کړه. اصلي مسله دا ده چې د پاکستان ټول شیعهګان کافر دي. که چېرته یو پکې را پیدا شي چې هغه د ضروریاتو د دین نه منکر نه وي، که چېرته بالفرض و تقدیر پیدا شي، ټیک ده، دا به بیا مسلمان. نو شیعهګان کافران دي. ښه د ضروریاتو د دین نه منکر دي. نن سبا چې مخکې به تیر شوي وي، هغې کې مسلمانان به تیر شوي. په دې اسماء الرجال کتابونو کې د شیعهګانو په باره کې راځي چې دا راوي شیعه دی. دا د امام نسائی په باره کې هم راځي. بهر تقدیر هغه شیعه ځان ته معنا ده. هغه شیعه د ضروریاتو د دین نه منکرین نه وو، صرف به دومره وو چې حضرت علي او حضرت عثمان کې تقدیم و تأخیر کولو، یعنی حضرت عثمان په حضرت علي نه مؤخر ګڼلو، شیخین په خپله مرتبه کې ګڼل. هغه شیعهګان مسلمانان دي. خو هغه شیعه نن سبا نشته. نو شیعهګان درې طلاقو ته یو وایي، دا کافران، او قادیانیان درې طلاقو ته یو وایي، او وکټوري اهل حدیث